سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. عمران خان حکومت ختم شو، په دې به زه وروسته خبرې کوم. خو اول د افغانستان چې څومره دا 45 کاله 46 کاله موږ بدبختي ولیده، دغه سیاستمدار که ژوندي وي دا ړانده دي، کاڼه دي، ګونګي دي، دغه ته یو پیغام موږ خپل وړاندې کوو. افغانانو ورونو، نن هغه پنجابي هغه پاکستان چې همیشه یې موږ ته ټوپک راکړی او زموږ په افغانستان کې د ټوپک د لارې نظام بدلی، هغه خپل نظام همیشه د قلم د لارې بدل کړي. عمران خان یې دته اخوا کو، په دې د وروسته خبرې کوم. خو اول زه تاسو ته دا خبره کوم، څو خبرې مې واورې ولسه، دا زما خبرې مخکې شیر کوي، دا زما خبرې که یو هم بې حقیقته او دروغ و ما ته ووایه چې تون نالتې وي تاوانې باچا کاموله په دې روژه کې. اول که چېرته په 1904 کې د نن نه 46 کاله مخکې مجاهدینو پاکستان ته نوی راغلی او د داود خان په خلاف باندې مسلح جنگ نوی اعلان کړی، نو افغانستان به نن د بدبختیانو سره مخامخ نه وي. خالي معمولي خبره شوه. دغه د جهادي لیډران زه تاسو ته تاریخ ویم، 100 کاله 200 کاله تاریخ درته نه ویم، 46 کاله مخکې تاریخ درته یم. معمولي خبره سیاسي اختلاف یې راغی د داود خان سره، شهید داود خان سره. همدغه مجاهدین لیډران راله پاکستان ته او د ISI د CIA په کومک سره ټوپک واغوست او د افغانستان په هغه وخت نظامي اسلامي حکومت یو ستر قدرت د هغې په خلاف باندې مسلح جنگ اعلان کو. که چېرته یې دغه د قلم د لارې کړی وی او سیاسي مبارزه یې کړی وی، نن به افغانستان دې به بدبختیانو سره مخامخ نه وي. افغانانو ورونو، ځکه دغه و تنظیمونه چې درته ښیم دا په هغې وخت کې د افغانستان دشمنانو بیا دې اور بل کړی و چې خلقین ناپاسې د سیه مهربانه په داود خان باندې کودتا وکړه په 1901 اتیا کې، نو اور تیار بلو دې پې تیل ور واړول سیه مهربانه د شهید داود خان حکومت یې د منځه یوړ، داود خان یې شهید کو او افغانستان یې د بدبختیانو سره مخامخ کو. که چېرته دې خلقینو سیاسي مبارزه کړې وې، د قلم د لارې مبارزه کړې وې، نن به افغانستان د بدبختیانو سره مخامخ نه وي. بیا په 1992 کې چې کله مجاهدین دلته راله حکومت ته، د دې نه مخکې چې دی راځي روسان ووته د افغانستان نه، او ډاکټر نجیب دې ټولو تنظیمونو ته دې ټولو مجاهدینو ته ویلي چې راځئ نه ملي اردو خرابو، راځئ نه دا وطن خرابو، راځئ چې سره یو شو، یو مشترکه حکومت جوړ کړو چې څنګه تاسې غواړئ زه بیا سره جوړ کړم. خو دغه مجاهدینو دغه لیډرانو بیا د ډاکټر نجیب خبره ونه منله او راله د افغانستان د بدبختیانو سره او افغانستان خاورې یې ریکو. افغانانو ورونو، که دې مجاهدینو چېرته د ډاکټر نجیب سره د قلم د لارې او سیاسي مبارزه کړې وې، دلته یو بل چانس به زموږ افغانستان به د بدبختیانو نه بچ وې، موږ به افغانستان به دغه شانې تباه او برباد نه وې. همغه خپل مغرورت، همغه خپل منځرما ټوله زما یې وکړه او افغانستان یې وګوره د یو داسې بدبختیانو سره مخامخ کو چې خلکو د روسانو ارمان کولو، خلکو د خلقیانو ارمان کولو، خلکو د پرچمیانو ارمان کولو چې دا ولې لاړه. دا مجاهدین خو د خلکو نه عزتونه واخیسته، خپله ملي اردو یې خرڅه کړه، خپل ټانکونه یې خرڅ کړه، خپل مهمات یې خرڅ کړه، پنجاب ته هر شی لیلام کړه. حامد ګل به په پاکستان کې دومره ډاډه نه ګرځېدو څومره چې په کابل کې به ګرځېدو. بیا په 1999 کې طالبان راله، د دې حکومت ختم کو. بیا په 2001 کې چې کله د طالبانو حکومت ختمیږي، افغانانو ورونو دې مجاهدینو ته بیا چانس په لاس ورغی، د امریکایانو سره یو ځای دلته افغانستان ته راله، د طالبانو حکومت ختم کو. نو دې دا فکر کو چې دا طالبان هېڅ افغانان نه دي، دا د دې وطن بچیان نه دي، چې مهربانه امریکایي ځان ته دوست کو. خپل ورور چې طالب مخکې دلته حکومت و، هر څنګه و، هر رقم و، خراب و، خو هغې پسې موږ نه ګرځو. خو بیا که دې یو مشترکه حکومت جوړ کړی وی، د بون په کانفرانس کې دې ټول سره یو ځای شوی وی، نو نن به افغانستان د بدبختیانو سره مخامخ نه وي. نن به طالب او د افغانستان حکومت ټول مشترکه حکومت وي چې مهربانه په افغانستان کې به ودانې وي، نه به طالب پاکستان ته ټوپک بیا راغستو، نه به افغانستان رانېدو، نه به دې حالاتو ته موږ رسېدې. بیا په اوس چې په قطر کې کوم مذاکرات د اشرف غني صاحب او د طالبانو ترمنځ کېده، ګوره طالبانو انتهایی غټه غلطي وکړه. د قطر دفتر ستانکزي صاحب، ملا برادر صاحب ټول تاسې ته ویو، انتهایی تاسې ته موږ چغې کړې چې امریکا تا سره لوبې کوي، امریکا تا سره دوکه کوي. نه ستا امریکا دوست سره، نه ستا پاکستان دوست دی، نه ستا ایران دوست دی، نه ستا تاجکستان دوست دی. ستا دا خبره غلطه ده چې زه امریکایانو سره خبرې کوم او خپل ورور سره خبرې نه کوم. که امریکایانو دا افغان حکومت نه پرېښودی، تا به ورته ویل چې دا زما ورور دی، موږ یو مشترکه حکومت جوړو.
منګه درته چغې والي ما درته چغې والي چې زه قطر دفتر ته درځم او تاسو ته دا خبره کوم چې دا امریکایان طالبانو تاسو ته غاړه کې د افغانستان در اچوي دا افغانان تاسو ته غاړه کې اچوي دغه شان د حکومت ځان ته نه کېږي چې تاسې دا تېر شوی نظام چې دومره موږ ملي اردو لرو دومره سیستم لرو دومره د دنیا سره وصل یو دنیا هم په رسمیت وپېژني که دا د منځه لاړه بیا به دې پسې ارمان کوي نن وګوره ارمان کوئ که نه کوئ نو تاسو دا هغه که اشرف غني سره تاسې روغه کړې وې په کومه ورځ چې تاسې امریکایانو سره روغه وکړه په هغې ورځ باندې زما خبرې شته زما ویډیوګانې شته په هغې سهار باندې ما د قاري شیخ خوستي سره خبرې وکړې نور ته تاسې څه کوئ ویل انشاءالله موږ او تاسې افغانان سره جوړېږو هغه لا یې پروت دی نو خبره دا ده که په هغې وخت کې خالي یو ملا بریادر صاحب را پاسېدلی وي ستانکزی صاحب را پاسېدلی یو بل را پاسېدلی وي او دا غږ یې کړی وي چې افغانان ورونو جنگ موږ وګټلو د جنگ میدان موږ وګټلو راځئ چې د سیاست میدان وګټو چېرته کینو اشرف غني صاحب چې موږ او تاسې سه مهربانه لویه جرګه راوغواړو د لویې جرګې د لارې د یو بل د لارې دلته په افغانستان کې یو داسې مشترکه حکومت جوړ کړو چې بیا د بدبختیانو نه خلاص شو منګه منو چې په دې حکومت کې بعضې کړۍ وي چې هغې طالبان نه غوښته بعضې کړۍ وي چې هغه افغانستان کې سوله نه غوښته خو ولس تاسې سره ټول ولاړو ولس د دغه زورواکانو جنګ سالارانو ټوپک سالارانو نه تنګ و تاسې خو به د هغه غاړه خلاصه کړې وې تاسې دلته رالې سئ مهربانه ټول نظام هم راوړو د منځه ویوړو اوس تاسې څه شی کوئ په دې افغانستان ته څه شی کوئ د ټولو دنیا په رسمیت نه پېژني څوک د سره کومکونه نه کوي داسې منډه که د یو رسمیت د پېژندلو دپاره تاسې بدبخته منډې او رامنډې وښئ بدبخته کېږئ نو که تاسې دغه غلطیانې زموږ د تېر شوي حکومتونو نه وی کړی تېر شوي طالبانو نه وی کړی مجاهدینو نه وی کړی خلقیانو نه وی کړی دغه افغانستان به د بدبختیانو سره نه وی مخامخ نن تاسې وګورئ پاکستان پنجاب چې ما ته ټوپک راکوي خپله د قلم د لارې اقتدار بدلیږي را بدلیږي هېڅ مشکل نشته هېڅ مشکل نشته رسئ مهربانه او تاسې هستئ چې تاسې ته مخکینی نظام کوپر ښکاري مخکینی میزونه درته کوپر ښکاري مخکینی دفتر درته کوپر ښکاري مخکینی د افغانستان بیرغ درته کوپر ښکاري تاسې دلته راشئ ځای مهربانه بې نه خپله جوړولی شئ هغه تېر چې جوړ یې هغه هم د منځه ویسئ نو دغه غلطیانې به افغانان ورونو چې دغه په قطر کې دغه کم معامله چې امریکایانو وکړه کستنې دا وکړه چې موږ افغانان سره یو ځای نه شو ما همیشه دا خبره کړې چې موږ د جنګ میدان ګټو خو د سولې د سیاست میدان بیلو نو که موږ چېرته طالبانو د اشرف غني صاحب سره یووالی کړی وی یو مشترک حکومت یې جوړ کړی وی او یو اعلان یې کړی وی نن به دا خبره ما هم نه کوله تاسې به هم نه کوله چېرې طالبانو خو غږ وکړو په ولس باندې خو کله چې امریکایانو سره دلته روغه وشوه طالبانو دلته وروره جنګ ته زور ورکړو وروره خپله ملي اردو والا وجنه طالب هم پکې مړ کېږي ته ماته ووایه چې 80,000 90,000 ملي اردو والا په دې جنګ کې د شهیدان شو د منځه لاړه د دې کونډې یتیمانو ته څوک کومک ورکوي طالب ته یې ورکولی شي خپل وروڼه دې لاړه د منځه ویوړه همدغه شان شو طالبان په دې جنګ کې د امریکایانو سره شهیدان شو د دغه کونډې یتیمانو ته څوک کومک ورکوي څوک د دې غم کوي لاړه د ملي اردو والا کونډې یتیمان هم ناست دي طالب هم ناست دي سي مهربانه او خلک یې لاس نیولی د دنیا له خیر او زکاتونه او خیراتونه غواړو آیا دا زمونږ عقل دی دا زمونږ شعور دی تاسې ته خو موږ چغې ووالې چې او د خدای په لحاظ باندې همدغه موقع ده راځئ د دغه موقع نه استفاده وکړو راځئ چې همدغه وخت دی که زه د طالبانو په ځای وی ما خو همدغه کار کولو نه مې ولاکې دا د افغانستان نوم بدل کړی وی همدغه دی وی اسلامي جمهوریت افغانستان څه فرق کوي دغه جمهوریت په کوپر نه دی بیا د حکومت نه مې کار اخیستو تاسې ته ګوره دنیا وویلې وروسته ته وویلې امریکا درته وویلې پاکستان درته وویلې چین درته وویلې چې امارات یې موږ په رسمیت ونه پېژنو نه مې ولاکې بیرغ ته ګوتې وړی وې نه مې ولاکې یو شي ته ګوتې وړی ښه په قلار په حکمت سره مې کار کوو دا زما وطن دی زه مسلمان یم زما وجود شریعت غواړي خو په قلاره په حکمت باندې خو ګورم چې ما ته دشمنان ډېر دي زه باید د حکمت نه کار واخلم تاسې ورور صاحب مهربانه له راغلي نه وي دواره د افغانستان نوم بدل کړه بیرغ بدل کړه بل شه وکړه بل شه لاړه ملي اردو هم د منځه ویوړه هغه هم بدبخته تاسې هم بدبخته ګرځئ نه د طالب تنخوا شته نه هغه ملي اردو والا کاروبار لري کونډې یتیمان هملته ناست دي خویندې میندې مو بورکو کې ناست دي د یو وخت ډوډۍ دپاره په قطارونو کې ناست دي د دې مسؤل څوک دي دا ټول تاسې سیاسي شعور نه لرئ تاسې په سیاست نه پوهېږئ صرف د کابل چوکۍ ارمان ده چې کابل چوکۍ ته ځان ورسوئ بیا د پنجاب په ټوپک یا د امریکني په ټوپک یا د روسي په ټوپک باندې خپله خو موږ د تیلو دبلی نشو جوړولی د افغانانو ورونو دا تاسو یو تاریخ وویلو چې موږ همیشه
د قلم په ځای د ټوپک نه کار اخیستی دی زموږ د قلم سوچ تر څو پورې نه راغلی تعمیري سوچ نه راغلی سیاسي شعور من کې نه راغلی او دغه زموږ لیډران چې هم ړانده دي هم کاڼه دي هم ګونګیان دي دي نه د دنیا نه زده کوي نه وروره خپله عزه ده نه دنیا ته ګوري چې دنیا څه رقم جوړه ده همدغه قطر کې طالبان پراته دي بار دې راولي څه رقم دا دنیا ده همدغه دوبۍ کې افغانان پراته دي همدغه په امریکا کې همدغه په لندن کې همدغه په نورو مملکتونو کې ولې تاسې نه ګوري چې هغه خلک څه رقم روان دي نو موږ تواب په دغه کې داسې کېږي بخي طرف کېږي موږ افغانان په چپ طرف کوو موږ همیشه د زور او شدت نه دغه لو بیا موږ د یو ایران زور بیا نه لرو موږ بیا د یو پنجاب زور نه لرو په ایران کې زموږ افغانانو سره څه وکړو د دې مقابله بیا کولی شو نو خبره داره دغه خبرې مې وي په تیر 4 کالو کې نن مې د پاکستان مثال درکو چې هغه پنجابی چې موږ ته دالخور ویل لنګمار ورته ویو نن وګوره هغې څه رقم د خپل نظام بدل کو او موږ به ټوپک دی چې راغستی هم دی خپل نظام پسې خپل رئیس جمهورانو پسې خپل ولس پسې بیا وروسته چې مهربانه موږ نه حکومتونه نه کېږي سلامونه ته وعلیکم سلام افغانان ورونو د عمران خان حکومت بدل شو دا د پاکستان داخلي معامله ده خو زه نن یو څو خبرې کوم د پاکستان هغه خلکو ته چې کومو خلکو به موږ ته ویلې چې تاسې د پاکستان خلاف یې نن هغه د پاکستان هم خلاف دی نن هغه د فوج هم خلاف دی ما تاسې ته دا ویلي دا 2 کاله 3 کاله تاسې ته ما ویلي چې پښتنو نه تاسې پاکستانیان هستئ او نه پاکستان ستاسې دی پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برطانیه او پلس پنجاب دا د هغې خلکو دی دا د هغې پراپرټي ده تاسې ځانونه مه ستړي کوئ تاسو ته ما ویل چې دا فوج موږ د عام فوجیانو خبره نه کوو دا فوج چې جوړ شوی دی دا د اسلام په ضد جوړ شوی دا د مسلمانانو د قتلیام دپاره جوړ شوی دا د پښتنو د قتلیام دپاره جوړ شوی تاسې ته ما یو تاریخ ویلی او داسې تاریخ مې دله ویلی چې 200 کاله نه ستاسې فوجیانې وئ تاسو د دې پاکستان فوج دا پاکستان چې آزاد شو 10 لکه بنګالیان دې پاکستان شهیدان کړو 10 لکه دا یو شی درته ویم 10 لکه ښځو سره جنسي تیری وکړو دې پاکستان د دې پاکستان توره څه ده چې دا جوړ شو لاړو نیمه پاکستان ته نه لاړو بیا په لکاو بلوچان د بلوچانو نسل یې ختم کړو دې پاکستان فوج ښځو سره یې ورسره جنسي تیری وکړو په هغې باندې لا ستړي نه و چې دلته سیا مهربانه راله او په فلسطین باندې دغه د فلسطین چې وایي چې د فلسطین سره ظلم کېږي اسرائیل ورسره ظلم کوي ورشئ په 1900 کې وګورئ همدغه پاکستان فوج د اسرائیلو په حمایت کې د اسرائیلو مرګړی شوی په فلسطین باندې وروره بمبارانې کې پر فلسطینیان شهیدانوي 1900 یو کم اویا تاسې ګوګل کې سورچ کوئ سرچ کوئ او د جیو دغه وګورئ بیا په هغې ستړي شوي نو دلته چې مهربانه په افغانستان کې یو جعلي جهاد شروع کړو په 1904 کې د داود خان په وخت کې تاسو ته مو ویلې زموږ 40 لکه افغانان چې شهیدان شوي دغه د پاکستان جرنیلان کرنیلان دا زموږ قاتلان دي دا زموږ مجرمان دي دې زموږ وطن برباد کړی دی بنگال برباد کړي دی بلوچستان برباد کړي دی ټول مسلمانان برباد کړي د ایشیا کې چې دا ترقي نه کیږي پرمختګ نه کیږي دغه بوډاګې فوج دغه د امریکې په اشاره چې کینی او پاسي د دې د لاسه تباهي او بربادي ده نه افغانستان ترقۍ ته پرېږدي نه وروره انډیا ترقۍ ته پرېږدي نه سیه مهربانه ایران ترقۍ ته پرېږدي یو حل شروع کړی دی د دنیا یو دهشتګر دغه جرنیلان او کرنیلان دي پښتون چې په فوج کې دی خو مجبوره دی پښتون څه شی وکړي خو یا به فوج ته دي مجبوره دی چې بچیانو ته پیسې راوړي یا به وروره یا به ځي دوبۍ او قطر او سیه مهربانه سعودي نه مزدورۍ ته یا به پنجاب ته ځي پالش ته چوکیدارۍ ته به ځي نو خو مجبوره دی چې فوج ته لاړ شي پښتون له خو هېڅ شی برېښی نه دی نو خبره دا ده چې تاسو ټولو ته وایم د پي ټي آی ورونو موږ په دې درد باندې تیر شوي وو کله چې اشرف غني صاحب د حکومت ختمېدو موږ ډېر زموږ افغانانو جړلي زموږ هر یو افغان جړلي ځکه موږ خپله رئیس جمهور سره مینه لرو ده موږ خپله ملي اردو سره مینه لرو ده موږ هغې پسې ډېر جړلي نن چې تاسې جاړئ زه هغه خلکو ته دا ویم چې پرونه پورې خنداګانې کولې وایي مه کوه په چا چې را به شي په تا عمران خان یې دله ویوړه نه عمران خان بیا په زندګۍ کې ولاکې راشي ګوره عمران خان تاسو ته مو ویلې عمران خان صرف د دې لپاره راوړی چې د دنیا کې بدنام کی دا ټوله لوبه د فوج ده دا ټوله لوبه د باجوا ده دا ټوله لوبه د دغه د فوج د جرنیلانو د کرنیلانو ده دا به
تاسې 3000 کاله تیر کې تاسې به غلامان اسې. نن هر یو پاکستانی دا مني چې موږ غلامان یو، او دا خبرې چې به ما کولې تاسې به دلته راتلې ما ته به بدرد لیکل، تاسې به ما ته کنځلې لیکلي. نن تاسې ته معلومات وشو چې پاکستان نه ستاسې دی نه تاسې پاکستانی نسئ. دغه پاکستان چې د چا دی ما راته ویلې چې هغه آرمي چیف هم بدلوي، هغه وروره هر شی وروره اخلي د پاکستان. صرف د خبره د شیراني صاحب خبره پاکستان وایي د کراکرۍ دکان دی چې څه شی غواړي یا د ګلکارانو چوک ته چې ورشي ګلکار دی پکار دی، مزدور دی پکار دی، څه شی دی پکار دی. اقا مطلب دی. نو خبره دا ده چې دا جرنیلان نه پاکستانی مهم دی، نه ورته سي مهربان افغان مهم دی، نه ورته بل مهم دی. صرف چې دې ډالر یا پیسې کېږي دې هغه شي پسې ځي. نن تاسې وکاته چې خپل صدر اعظم یې د امریکې په خوښه لرې کړو، په بلینهاو ډالر باجوا واغسته. په دې کې شک نشته دی چې سي مهربانه دغه عمران خان چې د پاکستان نه زیاته مینه ورسره انډیا کې خلکو لرو ده، هغې سره دښمن کو. دلته دغه 3.5 کاله تېر کړه. ته ماته دا ووایه چې په وزیرستان کې دې څه وکړه؟ هغه مسن پرسن راووته یا نور کارونه وکړه چې تاسې باندې نن راځئ په پی ټي ایم باندې دا الزام لګوئ چې هغې ته ووټ ورکړی پلانې کړی. هغه نور دغه ته پام نه دی چې اصلي پروسه د چا ده، اصلي ګیم د چا دی. هغې ته وګورئ. دغه پی ټي ایم چې دی دا ستاسې د خلاصي لاره ده، د ازادۍ لاره هم ده. زه تاسو ته دا خبره نن بیا په جرأت سره کوم، بیا درته وایم زما ورونه هستئ. ما هېڅکله چاته بد رد نه دي ویلي، کنځل مې نه دي کړي. ما مخکې په لایفونو کې ویلي ما چې څومره عزت خپل رئیس جمهور اشرف غني صاحب ته ورکړی، هغه هم ما عمران خان صاحب ته احترام لرو، دو احترام ورته لرم. د هېڅکله نه د چا بیرغ نه د چا صدر اعظم بې احترامي کوم. خو یو خبره یا ساتئ چې دوه لارې د سره دي، یا به لوی افغانستان جوړوئ د غلامۍ نه به خلاصېږئ، یا به آزاد پښتونستان جوړوئ د غلامۍ نه به خلاصېږئ. په یا باور وکړه چې ټول عمر من بچیان غلاماني. په دغه فکر سوچ وکئ. نور دا بیکونه او خلطې ملطې پرېږدئ، توشکونه پرېږدئ، بړستنې پرېږدئ چې اسلام آباد ته روانه سئ او بل ته روانه سئ. ستاسې د سر سودا کېږي. اب بلکل پښتون مني نه. کله چې پاکستان جوړ شوی صرف پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی، او دای چوکیداران دي که سندی دی که بلوچی دی که پښتون دی او که نور سرکی دی. ورته ویل چې دا د چوکیداران شو، بادار چې دی هغه پنجاب دی. نن دې وکاته چې په اسمبلی کې د پاکستان هغه عدم اعتماد کېدو او هغه عمران خان یې خوا کړو. نو سپیکر ګوره 3 خبره دا وکړه چې محترم نواز شریف صاحب نشته دی. محترم نواز شریف پرونه پورې نواز شریف غلو د دنیا ډېرې پیسې غلا کړې وي. نن وګورئ په همغه پاکستان کې هغه په کومو الفاظ یادېږي، او بله ورځ وګورئ همدغه نواز شریف به روانې بېرته صدر اعظم کې. تاسې څه شی کولی شي؟ په پوج کې چې کوم پوجیان دي هغه هم بېوسه دي. خو زه به هغه خلکو ته هغه ISI ته چې پښتانه پکې کار کوي، تاسې سترګې لرئ که نه لرئ؟ تاسې په خپلو خویندو میندو په وزیرستان په سوات په ملکان په باجوړ یا په نورو پښتنو باندې مړه سوځي که نه هم سوځي. د خدای په لحاظ باندې د یو ځینې اوچت کوي بل ځینې اوچت کوي، شهیدانې کوي. په افغانستان مړه سوځي که نه هم سوځي. د دې افغانستان نه نور لاس واري. او مخکې تاسو ته ما ټولو ته دا ویلې چې تر څو پورې ستاسې پلاننی وطن د لرو بر افغان وطن، لوی وطن افغانستان په خپلو خپو نه ودرېدلی، اقتصاد یې مضبوط شوی نه، نو تاسې به یقین وکړئ چې همیشه به ذلیل او تباه او برباد هستئ. کوشش وکړئ چې د افغانستان یو موږ او تاسې یو ستر قدرت یو اقتصادي لحاظه د هر نګاه نه موږ مضبوط کړو، نو هله به پښتون د دې عذاب نه خلاصېږي. ما تاسو ته دا بیا ویلي چې تر څو پورې خپل ازادي نه یې اخیستې د پنجاب نه د امریکې نه ده، ستاسې هر یو د وجود اندام چې دی دا ګرو شوی دی. هر یو پاکستانی تقریبا 2.5 لکه روپۍ قرضداره دی. هر یو پاکستانی ستاسې بچیان یې ګرو کړي دي. همدغه باجوا، همدغه د پوځ جرنیلان دا د دنیا غټ دهشتګرد دي، دا د دنیا غټ قاتلان دي، دا د دنیا غټ خاینان دي. دوی د ستا او زما د سر سودا کوي. نن چې تا ته 100 روپۍ راځي، په 100 کې 80 روپۍ دا پوځ په ځان لګوي، 100 روپۍ په 2 میلیونه خلکو باندې لګوي. نو د دې نه پوه شي چې دا 80 روپۍ د دې باندې څه شی کوي؟ صرف دلته خارج ته ورو لندن ته راشي. دا وګوره همدغه باجوا که د بل ور ریټایر شو د ده به دومره پراپرټیانې په امریکا او په برطانیه او په استرالیا کې راوځي چې نیمه پاکستان به پې کېږي. نو خبره داره په دې ځان پوه کړئ. او شکر الحمدلله زه د الله نه ډېر راضي یم. ما چې څه 2 کاله مخکې ویلي نن همغه د پی ټي آی والی وایي، نن همغه د ټول چې ما سره مخالفینو ټول همغه خبرې کوي چې اصلي مجرمان
اصلي قاتلان چې دي همدغه مشرف وو، همدغه باجوا وو، همدغه راحل شریف وو، همدغه پسې همداسې ورده سلسله دا د دنیا غټ دهشتګرد دي. دی زموږ ځوانان تباه او برباد کړه، دی زموږ لر او بر پښتانه افغانان تباه او برباد کړه. دلته یو ډرامه جوړه کړې ده، کله وروره ماله بیرغ راکړي راشه د کشمیر غم وکړه، کله ماته وایي د فلسطین غم وکړه. زه ولې د خپل فلسطین د خپل کشمیر غم نه کومه دلته چې په وزیرستان کې ما سره څه کېږي، په افغانستان کې ما سره څه کېږي. د دهشتګردانو غټې اډې چې دي دا پنجاب چلی د بهارانو په کوشش باندې خپله د پاکستان نیوز وایي چې موږ تقریبا 80 د دهشتګردۍ تنظیمونه لرو. نو خبرداره په دې باندې ځان پوه کړئ، په دې باندې سر خلاص کړئ چې تاسې ته دا داسې ازادي نه درکوي. دا کار به کوئ لکه یا ترکي کې چې ولس راپاڅېدو او د پوځ سټ مات کړو، هغه دې آزاد ژوند کوي. نو خبره دا ده، ما تاسو ته مخکې ویلي چې تر څو پورې دا تور لنګې د دې اټک نه اړولي، یا هم لوی افغانستان نه جوړ کړی، یا هم ذاته یو لوی پښتونستان نه جوړ کړی، خپله ژبه، خپل تاریخ، خپل دغه. ته ماته دا ووایه چې کرکټ دې زه ګټم، سکواش دې زه ګټم، ایټم بم زه جوړوم، چې مهربانه په پوځ کې جنګ زه کومه. نو دا پاکستان دی چې شی هر شی په تا باندې کوي. برق تا نه وړی دی، معدنیات تا نه وړي، هر شی تا سره زیاتې کوي. ته بیا هم راپاڅېږي د باجوا په سر باندې خپل پښتون ته کنځلې کوې، د خپل افغانستان دې ورانوي، خپل د مور او پلار کلی دې ورانوي، او ته راځې د هغه افغانانو ته کنځلې کوې. تاسو ته نن شرم درځي که نه درځي؟ زه پوهېږم په تاسې باندې به ډېر چې کوم د پی ټي آی مرګړي دي هغې ته به ډېر زور ورکوي. خو خبره دا ده چې نه چاته کنځلې کوئ د دې پوځ په سر باندې، ما چاته بد رد ویوئ. دا پوځ نه د پاکستان دی، دا د امریکې جرنیلان او کرنیلان دي. دا د پاکستان د جوړېدو نه 20 کاله مخکې درته جوړ کړی و. نو تاسې دا ما ته ووایه چې اول ملک جوړېږي که پوځ جوړېږي، ځکه دا د ځان دپاره جوړ کړی سي مهربانه. او دغه د استعمالیه چې څه وغواړي د چا په خلاف، که د پښتون په خلاف وي، که د بلوچ په خلاف وي، که د بنګالي په خلاف وي، که د هر دنیا کې هر یو کار کېږي، پاکستان پوځ یې په کرۍ وته کوي. نو دا څوک کوي؟ خو همدغه جرنیلان او کرنیلان یې کوي. په الان فارم افغانان ورنو د ما همدغومره لایپو د ایران په مسافرو بیا موږ غمزده یو، او انشاءالله موږ مرګړو سره په تماس کې یو چې موږ دلته څه امکانات دي، مظاهرې به هم کوو، انشاءالله خپل ویډیوګانې به هم کوو، خپل غږ به هم اوچتو. او دا بالکل د طالبانو دغه دی، د طالبانو مسؤلیت دی چې د خپلو افغانانو غم وکړي چې کوم په ایران کې ورسره ظلم کېږي. تاسې ما ته دا ووایئ چې خپل ملي اردو ته تکړه وئ چې سیمه جنګ هم ورسره کوو، ورشي ایرانیانو سره جنګ وکئ، ورشي هغه پنجابک سره جنګ وکئ، خپل ملي اردو ته سیمه رحمانه دغه کونډې یتیمان هم جوړ کړه، دغه سره دغه وکئ. اصلي د فساد جرړه خو دا ده چې تر څو پورې موږ د پنجاب فساد جرړه ختمه کړې نه وي، والله کې په لر او بر افغان وطن کې نه خیر ویني، نه ترقي ویني، نه امن ویني. زنده باد افغانستان، زنده باد لر او بر یو افغان، زنده باد د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ. په الله سپارم.